خبره دی دا پارک کې یو هلک راپسې دی او ما نه لمبر غواړي ته تل نږدې ولې ته ما پسې ولې راپسې یې ته شرمېږې نه خور او مور ته خپل کور کې نشته مهرباني وکړه زه چکر ته راغلی یم ما مه تنګوئ په دې اختر کې چې څونه آرامیتوبونه شوي دي څونه قچرتوب شوی دی او څونه درنجېده شوي دي که نه نو داسې په نورو اخترو کې نه دي شوي خواسته اوسې نورولي ښه دا خو د دې به بیا ګرمه کړې ده د بده مرغه د څه سیمې خلک نوم نه اخلم د هغه ځای خلک چې کوم راوتي دي کوم ټوپونه چې شروع کړل دي خلک حیران شي یعنی یو قسمه کمې زیړې کپړې او چا شنې کپړې دا به یو ګروپ کړي او په پمپونو کې به ټوپونه وایي په اسلام آباد پارکونو کې چې کوم حالات دی شروع کړل دي لکه زه حیران دې ته ما چې د پښتون کم تصویر چې دی دا دنیا ته هغه څه رنګ ښودل غواړي د دې نه علاوه په پارکونو کې چې کم دی په پارکونو باندې موږ ډېر زیات بحث وکړو ډېرې زیاتې ویډیو پې هم موږ جوړې کړې چې آیا په پارک کې څه روان دي خو خلک دي پته نه لګي چې د یو نایا غیرت چېرته تللی دی او بیا هم لګیا دي حق شان کم کنجرتوب چې دی هغه روان دی ډېر زیات خفه شو که تاسو دا وخت سوشل میډیا وګورئ ټول دقه لړل تپل چې کم دی هغه روان دي یعنی خلک چکر لوتي دي او دا کم حالات چې شروع کړي تاسو د پنجاب والا ته وګورئ د هغو هم اختر دی د دې نورو خلکو هم خو داسې قسمه چلونه خو پکې هغو نه دي کړي لکه څنګه چې موږ پښتنو پکې هغه ځانونه وشرمول نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملو الله حافظ